بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. خپل اووم درس پیلوو. په اووم درس کې به موږ د عددونو په افقي او عمودي ډول جمع کول زده کوو. دا چې عددونه څنګه موږ کولی شو په عمودي ډول او همدارنګه په افقي ډول یې جمع کړو. په دې درس کې به تاسو ته تشریح کوم. لومړی عمودي او افقي باید وپېژنو چې عمودي څه ته وایي او افقي څه ته وایي. ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسو یو څه په داسې ولاړ شکل ګورئ نو دې ته عمودي وایي. دا عمودي شکل دی. او که چیرې تاسو یو څه داسې په پروت شکل وینئ چې پراته وي داسې، نو دې ته افقي وایي. نو تاسو افقي او عمودي وپېژندل چې افقي څه ته وایي او عمودي څه ته وایي. راځو دغلته لاندې یو څو پوښتنې ښودلې دي، دغه حل کوو. که چیرې غواړئ چې دوه عددونه په عمودي ډول جمع کړئ، هغه رقمونه یې څه لیکئ؟ هغه رقمونه داسې لیکو چې یویز د یویز تر لاندې، لسیز د لسیز، سلیز د سلیز او همدارنګه نور مرتبې هم د مرتبو تر لاندې لیکو. دوهمه پوښتنه ته تاسو متوجه شوي، ویلی شئ چې د عددونو جمع لومړی له کومې خوا څخه پیل کېږي؟ نو تاسو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو چې د عددونو جمع له ښي طرف څخه پیل کېږي. ستاسو په نظر وي عددونه په افقي ډول څنګه جمع کېږي؟ دا چې څرنګه جمع کېږي اوس به دلته زده کړو. په لومړي مثال کې تاسو وګورئ. په لومړي مثال کې موږ ته دوه عددونه راکړي دي. لومړی عدد دی 14542 او دوهم عدد دی 2308. وي تاسو دا په عمودي ډول هم جمع کړئ، په افقي ډول هم جمع کړئ. ورته وګورئ چې په عمودي ډول څرنګه جمع کوو او په افقي ډول څرنګه جمع کوو. متوجه شئ ورته؟ دغه عمودي ډول دی. ما وویل چې هر څه داسې په ولاړ شکل وي نو هغه عمودي ډول دی. په عمودي ډول کې تاسو وګورئ د جمع لومړی جز، دغه لومړی عدد یې راخوستی 14542. دا د جمع دوهم جز دی. په دوهم جز کې 2308 عدد لیکل شوی دی. نو دا چې موږ یو له بل سره جمع کړو نو موږ ته چې کوم عدد په لاس راځي نو هغه به د جمع حاصل وي. دغه د جمع حاصل دی. وګورئ چې دا یې څرنګه جمع کړي دي. تاسو په جمع باندې بلد وئ ګرانو زده کوونکو، ځکه په ټیټې صنفو کې تاسو ویلي دی 2 او 9 چې جمع کړو نو 9 به شي. همداسې 4 او 0 چې جمع کړو خپله 4. 5 او 3 چې جمع شي 8. 2 او 3 چې جمع شي 5. یو چې د لاندې بل عدد نه ورته لرو نو دا یو خپله لاندې لیکو، کوم عدد نشته چې ورسره یې جمع کړو. دا په عمودي ډول جمع کول شول ګرانو زده کوونکو. تاسو وګورئ چې په افقي ډول څنګه موږ دوه عددونه جمع کولی شو. لومړی د جمع لومړی جز وګورئ، دا یو عدد 14542 په دا رقم شکل لیکو. بیا د جمع علامه لیکو. بیا دوهم عدد یا د جمع دوهم جز لیکو چې 2308 دی. نو تاسو وګورئ چې دا څرنګه موږ کولی شو چې یو له بل سره جمع کړو. دا په داسې شکل جمع کوو چې یویز له یویز سره جمع کوو، په یویز کې لیکو. ورته وګورئ لومړی عدد له لومړي سره جمع کوو او په لومړي محل کې او په لومړي ځای کې لیکو. 2 چې جمع له 7 سره کړو نو 9 بشي. 4 جمع 0 4. 5 جمع 3 8. 3 جمع 2 5. او دغه یو چې موږ دلته بل عدد نه لرو چې ورسره جمع یې کړو نو دغه یو خپله لیکو. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهېږئ چې په دواړو حالت کې، یعنې که موږ یو عدد په افقي ډول جمع کړو یا په عمودي ډول جمع کړو نو په دواړو حالاتو کې د جمع حاصل یو شانته دی. تاسو دلته کولی شئ چې وګورئ، دلته هم د جمع حاصل 15809 راغلی په لاس او دلته هم 15809 په لاس راغلی. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې درس. تر بل درس مو په الله